دا ورو سوال کړی دی چې ما د قرآن تلاوت کو او بیا د مانځه دپاره پاڅېدم مونځ مې کو نو قرآن مې په المارۍ کې کېښود په تادۍ سره چې هغه المارۍ کې به کې چتونه او زه په مانځه ودرېدم چې مونځ مې کله ختم کو واپس رالم نو ما وکتو چې قرآن ځمکې ته راولېدلی د الله نه مې بخانه وغوښته او د اوسه پورې غواړم د هر مانځه نه بعد نو الله به ماته دا وبخي او که نه الجواب دا بس سوالونه د سائل په ایمان هم دلالت کوي سړي سره دومره غمي چې الله کتاب المارۍ کې راولېدلی کته په ځمکه پروت و الله به ما وبخي او که نه په مقابله د هغه نام نهاد مسلمانانو کې چې هغه په دین پورې په علماو پورې په قرآن پورې خاندي دغه هم ځان ته مسلمانان وایي او دا مسلمان دی په دې کې څه شک نشته چې په مسلمان باندې دا واجب دی چې دی به د خپل رب د کلام احترام کوي او علماو دا خبره واضح لیکلې ده دلایلو په رڼا کې چې کوم سړی قصدن عمدن د قرآن بې عزتي کوي نو دا مرتد دی والعیاذ بالله خو دا رور چې دی نو قصدن دا کار نه دی کړی او الله موږ په خطا او په هیر سره نه رانیسي سورة البقرة په آخره کې دي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا یا الله موږ په هغه کار مه رانیسي که موږ نه چې هیر شي یا موږ خطا شو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی الله سبحانه وتعالی وی قد فعلت او دا کار ما کړی یعنی دا کار مې کړی مطلب دا دی چې یعنی زه د انسانان په خطا او په هیر سره نه رانیسم او در الله غټ رحم دی ګور که چېرته موږ په هیر سره رانیوې یا په خطا سره رانیوې نو بیا خو بلکل تباهي وه خو در الله رحم دی نو دې ورته موږ دا وایو چې ستا دا تپوس کول دا یو ښکلې خبره ده دم د ایمان یو نښه ده او الله ته استغفار او توبه چې سړی وباسي او بیا دا کار قصدن عمدن نه کړي نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی ته دا ټول بخي او دلته ته دا خبره ته فائدې لپاره ذکر کوم ګوره شیطان دی چې ته په دې وسوسو کې وانه چې کله شیطان انسان داسې وسوسو کې راګیر کړي الله به تا نه بخي او الله به تا نه بخي او ته کافر شوی او ته مرتد شوی دا هر څه نه وباسي دا خو دا سوچ که زه ډېر غټ مسلمان یم چې دا سوچونه کومه په ما پسې داسې کسان راغلي یو کس په ما پسې راغلی او هغه د وسوسو بیمارو هغه دا وایي چې ما ته دا وسوسه ده چې زه مسلمان یم او که نه یم ډېر ما مطمئن کو د جمعې په ورځ ما سره ملاقات کړی ما ته یاد دي ډېر ما مطمئن کو بیا 2 هفتې بعد راغی ما حالات دی اوس څنګه دي بس مطمئن نه یم چې زه به مسلمان یم او که نه به یم دا بیماری ده او د شیطان د طرف نه ده ته د هر څه نه وویستې نو یو ورځ به د والعیاذ بالله د ایمان نه په رښتیا خلاص کړي نو په دې وسوسو کې پرېوته نه دي پکار او ذهن کې دا ساتئ چې زموږ رب مهربانه بادشاه دی او د هغه رحمت پراخه دی چې موږ ته په اخلاص توبه وباسو نو هغه یې قبلوي والله اعلم